Derubasi Jeko J7. तनूर रोटो कार कही खबर हो रहा बस तनूर पैदा 85 लाख रुपए दे होते बस राजा दल तक एदा से चलो एरे कदा से चलने जाने वंदा 1 करोड़ 10 लाख रुपए गाड़ी दे वापसी का हुआ तंता پنځه لوريانې دي یو زوی هم نشته دی بس والله داسې په خوشحالي لکه چې خپل دغه دی نو ټیک ټاک جوړوي ټیک ټاک هم نه جوړو دي خلک نه جوړوي بس خلک جوړي نه نو ته پکوړه کې اتی پکې تلې کسه چلې چې تاسو مشهور را روان لکی ډرا کې څه دي دا هیول دی دا هیول غاړه دی ور سره مارکیټس ته یو وس اکسلې د کوشش کو سلور غاړه دې لکشاته وګوره دا د خمار سترګم لګي کړو کم دی یار یوسف جان الله دې روغ لرا شفا فرمان په نوم باندې اغسته زی 345 نو او اخر کې 736 دی مرجان په نوم باندې اغسته زی 341 یو ټیکټ بدل نه سي کوم سي د محمد یو ځل لاس نه راځي دا موبایل د پاک دی خلاص موبایل دا د دونفان حسن هټر 0311 دا محمد نعیم په نوم باندې آنلاین اغسته و 0340 53 سره به اوس 15 نه پاتې درې موټرسایکل 70 او بیا آر اس ټربو 2022 ماډل او بیا جیکو J7 دا د موټرسایکل لپاره دی دا د شریف په نوم باندې نامونه کې څه دي اوس د نامونو کې اوس آر اس ټربو دا یو به جیکو J7 دی آر اس ټربو او آر اس ټربو 2022 ماډل سیویک ته ان ټچ گاډه دی اسلام آباد نمبر دی او ارسه ماشاءالله وکړي دي او دا جیکو J7 2024 ماډل اسلام آباد نمبر دا دوه سره پاتې دي د دواړو قیمتونه څه دي دا یو 82 لک روپے دی 1 کروڑ نه بره دی او جی او د مرګورن لک تاسو کا وته دا چاچا دا گاډي لګي اور کتا سلمانا جی جی الکه دا گاډي پټول تاسو وړه ښا چا بټيري د چا بالټي ښا هم مکه دشي تلاس کو خلکو ګرمي شوی د سلمانا بسم الله کا ها ان شاء الله دا آر اس ټربو د خاطر په ټیکټ رالي څو کې چتګي یوسف جان فاده لازم کې موږ ځاوي بل خبره چې یو ټیکټ سره براوله ورځوي ما بیا خلک وایي چې زمونږ یو ورځاو صحیح شو دا د آر اس ټربو 2022 ماډل ښا سیویک ته ښا ونی شه ولا مایک راغلی
उसे कुलो का دلارم په نوم باندې د سعودي نه اغسته 966 نمبر اخري کې 768 ښه د واتس اپ چیک واتس اپ په وګوره واتس اپ गाड़ी कम यो दे गाड़ी RS टर्बो 2022 ماډل د نمبر کې یو سیویک गाड़ी وغم سعودي عرب راکته و اوس بیا سعودي عرب د پته نه چې پاکستان کې د کم ځای ښه तो सुखता दा दिलाराम تاسو سعودي عرب دغه اډرس اچولې کې اسه اچولې ښه دلارم په نوم باندې دا د RS टर्बो والا ښه سعودي عرب مسافر دی دلارم په نوم باندې او د سعودي عرب اډرس کې اسه اچولې ښه دا سوله ګروپو गाड़ी دا بخس لا ګروپ په کیش باندې اسلام آباد نمبر وان ټچ गाड़ी जेको जैसे वन रुबासी खो زه وایم کنه چې تاسو کې د پړي مزدور سوکشتنن پړي مزدور نه د پړي مزدور ماړه وګوره چې سو کې پیژنې په مزدور کار روباسو ماړه چت آیو پکې ها لوډینګ کار کوم سیخ کار کوم دا بوجو سکار د لارګو کار کوم لوډینګ د لارګو کار کوم لوډینګ خبرې شته د مخ نه سم سیټ ښکارې نه مزدور را ولا مزدور لکه ته سکار کې زه دکان کې کار کوم دکان کې ها دیاړي د میاشت سونه اړیو 200 روپے میاشت 200 روپے میاشت الکا لا سوچت کا الکا دی پکی کو دیرو بسی چیکو چے 7 ना ला सूचित करूँ तो पता लगी करा नज़ारा करा देखो आकेगा कम से دلالي کلی دلالي कली न्यूयॉर्क के कम से دلته پیرسادو کې से वाकई ला दे पखेर صحیح خدا چل दे टिकट ते अगस्त रे ټیکټ مې اغسته टिकट दे اته जरा आजा राधा دا ټیکټ دی تاسو خو خره کو نه واپس ها صحیح ده مندنینا د مندنینا والا دی یخ مندنی والا ها د برهشه تنګي مندنی تل ده د سلما په نوم دی کوسه دی اخره کې 382 نمبر دی اخره کې 382 دغه زه خپل سلمان خبر کوم کپتان لګ ډراوله سو ټیکټ مغسته مون سره سلمان بھائی ډېر مننه ما خو بس ټیکټ اخیستیو ها ماشاءالله والله نه خوشاله ساته ډېر مننه صدرو خطر دا تاسو ته صدرو خطر څه خبرې کنه یا سلطان تاسو سلامونه ها وعلیکم سلام چې دا هغه سیک زما روغه ته ها مبارک شه دا आवाज نه پته لګی چې ګوره پاکستان کې کوم ځای پاکستان کې مده باجوړ لنګا دا باجوړ او کار روزګار سکے په سعودي عرب کې سر روزګار کې سعودي عرب کې سعودي عرب کې تنور کار کوم مده تنور روټو کار کوي اے خبر ہو رہا بس تنور پیدا 85 लाख रुपए दे होते बस राजा दल तक एदा से चलो कजा चल खैम बाजवड़ के बवाली ओ जीरब से और द पास ऑफिस से चीली په خدای باورو کا دیګه ټډیره سعودي عرب ناراضه والله سلطان انا شايف الجو بس سعودي عرب كل سنه مسافرين را روان لکی ډرا کې څه دي دا هیول دا هیول غاړه دی ور سره مارکیکس ته یو وس اکسلې د کوشش کو سلور غاړه چې اکثر خلک دغه کوي چې غاړه ډیر کا کنه اکثر په خبر کې غاړه ځای کیږي امونګ هم کوي یو غاړه چې په 3 ګروپ غاړه مشي کنه یو غاړي مثال یو کس مثال خوشالي وي روان لکی ډرا کې سلور کوشش کو چې سلور غاړه شي لس 70 موټر سایکل کو 3 بک لیټر سکوټي کو او 2 تولې بک سونه کو ان شاء الله غاړه ډرا به ډیر نمونه وي خیر دی الحمدلله ډېر خبر پروګرام نه ماشاءالله چې تاسو سره ملاقات شو ډېر زیات خوشاله شو والله چې په مرمان موږ ته موږ کله کې د موقع موږ تاسو سره ملاقات وشي لکی ډرا لره ادرا کې ډرا لره زموږ په راونه خاطر یاره اغستو کنه او کنه ټیکټ مغستي یوم راونه خاطر نه دی اغستو او رو دې نه خطر یوم راونه خاطر خدای باور کو دا تاریخ نه دی کې امرمن د پوره او پلته واغشتو غنډېره هم نور سلمان ته سکیورټي خو موږ لاس راکا کنه یا راشه او فکر دوا خو بل ته کو کنه روزګار سک یره جزو خدا دلته مې غواو پارم نه وسته غواو سوداګرې ما او ګول ډيري پارم باندې جلاله باندې او جاو یا دا سي چلو کو چې دا موټر سایکل ما وړ او جی دا ته دغه شروع کې 10 لګ 10 دې لکشاته وګوره
دا د ښامار سترګه هم لګي که را کم دی یاره یوسف جان الله دې روغ لره د میاشتې 100,000 روپۍ اخلي او جی हाँ ستا په لاس یو ګاډی راووته او جی دا ګاډي څه قیمت و جی کروڑ روپۍ نه زیات جیکو جیسے ونده د په لاس راووته د پلاس جیکو راغدو در جیکو جیسے و جیکو جیسے و تا په خپل ټیکټ سونه ما پکې اته اغستې جی زه ډېر غریب هم دی را سره ډېر هیلپ کوي لکه دغه را سره کوي که نه سرونه وتل نه یې سر نو څه مسله ده مالي طور مالي طور بس کمزور یم جی وایه کنه لږ رڼا واچ زمونږ چې کوم دی کوټه کې مې دروازې نشته باتروم نشته بس ډېره غریبي مې ده که نه جی دوی را سره امداد کوي لکه زه خو وایم چې هغه ته پیل د جیکو جیسې ونه کروڑ روپو ګاډي راوخوت هغه هم پته نه لګي لس ټکټې هر څومره اخېستي هغه له بګاج 50,000 لاک روپۍ چې مونږ له دې څه نه راولي نه دې مونږ له څه هم نه کېدلی دی انشاءالله دا جیکو جیسے مو چاچا راوتره کنه لکه دا چلو کې چې ګډان مډان مر ور سلمان په ګډانو څه کوي دا ګډانو پیسو که 50,000 جوړیږي که 1 لک جوړیږي دا به ورکې دله صحیح ده تا خپل نمبر موږ سره شریک کتا سره داسې څوک امداد کول غواړو به ورکړه 0312 56 25 779 صحیح ده وای ما ټیکټ یې اخیستی د ثوابه یم یو 14 ټیکټ یې اخیستی وي جی بس زمونږ خو ډېر ارمان چې موږ د ټیکټ یې راوځي جي او پیسې یې راباندې لګي موږ چې هغه لګي کمې شي جي خلک د داسې ارمانونو سره سلمان راز قرضدار جی جی قرض پلار باندې لږ قرض جي تقریبا یو 85 लाख روپۍ وي تاسو اکثر لدی پښتنو لډېرې منډي والی ډېر مینم ورکړي ډېر سپورټ هم ورکړي اکثر داسې پارټس وغیرہ راشي پتاڼه وغیرہ کې پني تاسو دی پښتنو د لپاره میم زوم جوړاوي بیا هم دا خلک تاسو خنه وي دا ولې د دې اصل راز څه دی یو خبره ده کومه بالکل خو بل تاسو باندې کې پشر ده پشر د دې نه وکوم زه بالکل پښتنو کې کته وي چې زه خشم کنه دا یو علاج دی لکه وره چې تا ته رسو خو وي دا غي لپاره یو شرط څه شي چې چمړ شي چې ترسو ژوندې خواري نشته خبرال نیکی کوا بس الله ته پردا دا راته وایا ته هم په سوشل میډیا کار کې لګ ډېر زمانہ زیاته تجربه ستاسو ده الله دې خلره او پس کار کې زیاتره ته کله په یو څه کله په بل څه بس زما خو کوشش دا دی خواهش دا دی چې چرته چا سره 2 روپۍ زیاتې وشي کوم سړی غریب وي د چا کور را بروزي څوک په لاس خواږوډ وي څوک سایکل چلی چې د هغه دپاره زه په خپل پلیټفارم ویډیو کوم څوک سره 10 روپۍ ښېګړو دا غټه بله خبردار سلمانه چې دا خدمت نه پټپو چاربیتونو کیږي دا به د خلکو आवाज یو دا کار دی خدای ته وسه ته عمرې لرواني ان شاء الله سلمان بھائی د ان شاء الله وسن شاو مرشاد سره او دوی سره بیا غسن والے دې ځان سره مو بوزا کنه زما په دې به یوسف جان صاحب لاړ شي هم ته لاړ شي خدای چې نقصان دی څنګه دې زه پځه بده شورته ودرې څنګه خا الله تعالی خیر رزي درکې الله دې کامیاب کا ستا غږ ستا کار چې دې کنه چې دا د انسانیت په کار راشي کنه نو ته غمي بالکل څنګه سيته خیر دا رونه دواړه او جی څه روزګار کوي پکوړې خرڅو دي کوم ځای کې 400 کې پلان خپلانګو کې اته څنګه خیر دي تاسو مشره او نو ټیک ټاک جوړوي ټیک ټاک هم نه جوړو دي خلک نه جوړوي بس خلک جوړي نه نو ته پکوړه کې اتی پکې تلې کسه چلې چې تاسو مشره پیاز میا دي په کچو بس برکت پښتنو ته خدای پاک سپنه خکینا غني دا حلال روزګار کې نو ټیک ټاک خلک سره جوړي مطلب تاسو بس راځي جوړي او خپکول هم نو شو بس می سره مين را بس نه تاسو پکې ټاپه چاربي تکې نه جی نه څنګه چلې شه خیر زلا دي خلره نو دغه مې تاسو کو استاد ارمان سره غسولرو نختار پښلم د ماشاءالله شپږ شو ول انورټر پورا سیستم کو بیا د مشر دام ډیر اجازه ده ضرور ده د زما عمر ارمان مول دام د سر بوزم خپلم د زم تاسو ویلفیر وکړو د خپل ویلفیر فاونډیشن او आवाज به هم ده ماشاءالله خو غلط لګ اکثر خلک وایي د څه چل ماشاءالله خو مهنتي دي نو دا ټول وکاسه مونږ ان شاء الله روانو استاد سولر استاد عمر مبارک شي ډیر مننه جی خوشاله دا سیوک ته چا چې راووته په سعودي عرب کې د تنور کار کوي چرته سعودي عرب شي چور یو بیا کار د تنور شي نو زما د دې مسافر حالت په د کتو وي هغه خپل
یو خلیفہ راولېږه وښی دی طارق بھائی دا به دې ته حواله کړي. طارق بھائی لږ را دې خوښه اول خو مبارکي در کوم. خیر مبارک خیر مبارک. دلته څونه روټۍ پخوي؟ جی دا خو بې حسابه روټۍ پخوي. په دې نن سبا حالاتو کې کوم ولید یو غریب انسان دی دومره روټۍ دلته څوک سړه روټۍ د سره خوري نه هر سړي د پاسه کېنه. زما یقین نه راتلو اوس ما د سوال جواب وشو چې یقین دلته راله ما یقین وشو چې اوراله او ډېر غریب انسان او جاو پردي تنور کې کار کوي او 700 روټۍ روزانه پخوي وړ په تنخواه کار کوي هغه هم کله ورکړي کله نیولي دلته بچي دي میدا هغه مونږ ته راپغاړي دي بس داسې ورته ووایه باجوړ کې و دلته ولا مونږ کور واغستو دې مشر ولا پیسې باندې کړې وای راځه وای بس څه کېدل ته به هم خوري مونږ به هم خورو که نه. یعنې څومره دي؟ 15 لوریانې دي یو زوی هم نشته دی بس والله داسې پې خوشحالي لکه چې خپل دغه دی او څه ویلی نه شو دونه پې خوشحالي دا اوښیان دي او والله نیکعمله خلک دي چې دونه په دې خپل اوښي خفه کېږي. دا چابي به وله ورکړې لکه درویشه الله رې تباه مه که بس تنور کفیل ته حواله کوه بلکې کفیل ته به وې چې څنګه راشي ته به ورته صرف دا وې وې دا ولې د دکان چابي او زما لاله چینار دی او نارنجه ولې دا د 85 لاک روپو ګاډی دی د بحثي دی که 85 بحث لاک روپو تقریبا د 1 لاک ریال نه ډېر دی که نه 1 لاک لس زره 1 لاک 6 زره ریال دی راځي زه یم ستا خبره چې راشي دلته ښه ده دلته بېروزګار وکړي نو ښه به زه سلمان ستا هم ثواب وشو ستا په لکیډرا کې یو غریب مزدور مسافر ته ګاډی ملو ماشاءالله دا به د یوې لور دوا ولې چې ډېر زیات دغه دی غریب انسان دی. جی او جی زه الله نصیب مهرباني چې طارق صاحب والی او درویش ته مو خو چې هلکه تور خامار نه راغی. داسې چل دی دا چې اچار ووت هغه ته یې پرېږده ښه ورور مې ما پرېښی دی بس بوزي نه راکوزېږه ښه دا د اچار ووته چې دا هم خوش نصیبي ده دا هم د سعودي عرب د یو مسافر ووته هلکه راشه تا ولې دا ټیکټ اخیستی و دا JK 7 څو ټیکټ یې دې اخیستی وي 25 او 15000 روپو دا ستا وښی دی او جی څه نوم یې دی خان محمد اول ته څه کار کوي ټایلونو کار کوي جی مزدوري کوي او څونه بال بچي دی 3 بچي دي او جی خبر شو کنه خو به خوشاله دی ډېر خوشاله دی جی سلمانه هغه هم د مسافر او دا JK 7 هم د مسافر ماشاءالله مسافر الله رحم وکړو خو دا مندڼي دی او هغه د باجوړ دی نو بس سعودي عرب والا ډېر دغه شوی دی زموږ په دا کې 13 پیرم د سعودي عرب او دې پیرم سعودي عرب والا زیات خوشاله ما ته دردان ورسوه هغه خوشاله چې په 15000 روپیا باندې JK 7 چې الیکټریک هم دی هایبرډ هم دی 26 ماډل نو خوشاله دا اوښې به واپس راشي پاکستان ته JK 7 سوی ما دغه بغیر کار نه کی یار اوس پرش ته موخې او جی او ته زه مو خو دا ځل په دې پروګرام کې په کپتان لکیډا کې د اوخیانو مزید په ایمان کنه اوخیان هلته په سعودي عرب کې نو اغستې ول اوخیان راغلل پسې اورې لکه اوخیان ډېر خوږمن دي ښه علامه دا خبره اوس وکړم خان محمد تا خو په دې کې بلا خلک راغون کړي لکه داسې چلې ظالمان د 1 کروڑ 10 لاک روپو ګاډی دی واپسې کوه وطن ته وای زار قربان دا شپه به رمانې تېره شي که نه زه الله دې نصیب که خان محمد اولا دې په خوشحالو راوله ښه او د ډېرې ملګرو ته زما ډک نه سلام کوه وعلیکم سلام زار قربان زه الله دې خله دا ګاډي باندې نظر واچوه